أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة مائدة شپږم سپارہ آیت نمبر 41. د آیت مبارک په ابتدائی حصہ کې د یهودیانو د یو مقدمه ذکر تفصیل سره وشو چې په هغه کې یهودیانو خپل مقدمه د نبی علیه السلام عدالت تروړه په دې خیال او سوچ او فکر باندې چې دین اسلام کې نرمی ده او آسان حکمونه دي، نو کېدای شي زمونږ دپاره د مسئلې څه آسان حل روزي. د دغه جرم سزا په تورات کتاب کې موجود وه چې هغه رجم او سنګسار کېدلو، او دوی نه غوښتل چې دغه لویو خلقو ته د رجم د سنګسار سزا میلو شي. بیا خپل منځ کې دا مشوره هم وکړله چې که چېرې څه نرم حکم موږ ته میلو شي په دې مقدمه کې، مثلا د کوړو سزا میلو شي، د مالی جرمانې سزا میلو شي، د څو ورځو قید کولو سزا میلو شي، نو دا به موږ قبوله کړو، دې ته به غاړه کېدو. او که د رجم حکم یا بل سخت حکم وي نو بیا به دا فیصله موږ نه منو. نبی علیه السلام د هغې تورات کتاب او د تورات عالم راوغوښتو چې ته وګوره چې د دې حکم په تورات کې څه دی، هغه دې ته بیان که. نو هغه چې کله د تورات احکام بیانول شروع کړل، نو چې کوم ځای کې د رجم د سنګسار کېدلو ذکر و، نو هغه عبارت یې پرېښودو، د هغې نه مخکې عبارت یې ولوستو، د هغې نه وروستو عبارت یې ولوستو، او چالاکي یې وکړله، هغه اصل سزا د جرم هغه پټه وساتله. په دغه وخت کې حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې دا د تورات حافظ او عالم هم و، مخکې یهودي و، بیا الله پاک د اسلام او د ایمان توفیق ورکړی و، هغه آواز وکړو چې نبی علیه السلام ته چې دو خو اصل سزا چې کومه په تورات کتاب کې ذکر ده نو هغه پرېښودله. نبی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه عبارت صحیح ولوستو او د دغه یهودیانو نه تپوس وکړو چې دا عبارت او دا سزا د دې جرم دا په تورات کتاب کې شته دی، نو ټولو یهودیانو ویل او شته دی. بیا چې کوم د تورات عالمو د یهودیانو عبدالله ابن سوریه به د هغه نه تپوس وکړو چې دا ما کومه خبره وکړه، دا کومه سزا مې بیان کړه، دا په تورات کتاب کې شته دی، نو هغه مې اقرار وکړو چې او شته دی، او چونکې موږ لویو خلقو دپاره په تورات کې تبدیلی کو، حکم د شریعت بدلو، او دام لوی خلق دی، نو په دې وجه باندې ما څه عبارت ولوستو او څه مې پرېښودو. نو عبدالله ابن سوریه هغه ملامت شو، او دغه یهودیان چې کوم راغلي نو هغې ملامت او رسوا شو، او په دغې دواړو کسانو باندې د شریعت حکم شرعي سزا د رجم او د سنګسار کېدلو هغه پې جاری کړی شوه. هغه نارینه زنانه چې دواړه په دې جرم کې ملوث وو، جرم پې ثابت و، په هغې باندې د رجم حکم نافذ شو او دواړه رجم کړی شو.
نو یو پدې کې د دې خرابي ذکر کړی دا چې د تورات کتاب په احکاماتو کې په الفاظو کې تبدیلی کول، نو الفاظو کې به هم تبدیلی کوله، الفاظ به وړاندې رستو کول، او دا شان د تورات کتاب معنوي تحریف او داغي په معنا کې به تحریف کو، دوه قسمه تحریف بدی کو. دا خو صرف قرآن مجید دی چې د الفاظو د تحریف نم پاک دی او د معانی د تحریف نم پاک دی. نو د دې په الفاظو کې څوک تحریف او تبدیلی کولی شي، او نو د دې په معانی کې چې کومي معانی د نبی علیه السلام نه د صحابو نه نقل دي هم هغه درجه په درجه را روان دي، هم هغه به تر قیامت پورې بیانېږي، او الفاظ چې کوم د الله پاک د طرف نه نازل شوي دي هم هغه الفاظ به تر قیامت پورې وي، څوک په دې کې تحریف او تبدیلی نشي کولی. ځکه د دې د حفاظت ذمہ داری الله پاک اخیستې ده، او د مخکنو اسماني کتابونو د حفاظت ذمہ داری الله پاک هم هغه قومونو ته حواله کړې وه. نو فرمایي یحرفون الکلمه، دی تحریف او تبدیلی کوي په الفاظ او کلماتو د تورات کې، من بعد مواضعه، رستو د خپل موقع او محل نه، چې کوم موقع او محل کې یو حکم موجود دی، نو دا يهوديان او د يهوديانو عالمان پاغي کې تحریف کوي، پاغي کې تبدیلی کوي. یقولون وای دا يهوديان چې کله فیصله راوړله نو خپل منځ کې دا مشوره وکړه، ان اوتیتم کچره درکړې شي تاسو ته هاذا دا حکم آسان چې هغه زمونږ د خواهشاتو مطابق وي، فخذوه نو هغه واخلې، یعنی قبول کې هغه اومنه. وان لم تؤتوه، او کچره در نکړې شي تاسو ته دا حکم چې کوم منګه غواړو او داغي په ځای سخت حکم بیان شي، فاحذروا، نو بیا تاسو دې نه ځان بچ اوساتئ، نه بیا ممنه غاړه ورته مګ دی. نو دی خو انکار کو، خو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د تورات اصل عبارت ولستو، او دغه ټول يهوديانو بیا دغه اقرار کو چې دا عبارت دی، او عبدالله ابن سوریه دغه اقرار کو چې دا عبارت په تورات کې شته دی. په دې وجه باندې په هغه دوه کسانو باندې د رجم او د سنگسار کېدلو شرعي سزا هغه جاری شوله. ومن يرد الله، او هغه څوک چې الله پاک اراده وکړي، فتنته د هغه د گمراه کولو، چې دغه يهوديان دا گمراه دي، دی اراده د گمراهي کړي دا، نو الله پاک مرته توفیق په هغه طرف د تللو ور کړي دي. فلن تملك له، نو ته هرگز مالک جوړ نشي، اختیار به اون لري د هغه د پاره، من الله د الله په وړاندې، شیئا د سسیزو، چې څوک الله پاک گمراه کی، الله پاک داغه د گمراه کولو فیصلو کی، نو بیا څوک هغه ته هدایت نشي کولی. څنګه چې قرآن مجید کې الله پاک نبی علیه السلام ته فرمای، انک لا تهدی من احببت، تا چې چا د پاره هدایت کول خوښ غني، څوک دی خوښ دی چې دته د هدایت وشي، نو ته ورته هدایت نشي کولی. ولکن الله يهدي من يشاء، الله پاک چا د پاره غواړي نو هغه ته به هدایت وکي، او څوک د هدایت قبلولو اراده وکي نو الله پاک هغه ته هدایت کوي، او څوک چې د گمراه کېدو باندې باقی پاتې کېدلو اراده وکي، د هدایت قبلولو اراده نه کړي، الله پاک هغه ته هدایت نه کوي. اولئک الذین، دا هغه خلق دی، لم یرد الله، چې اراده نه د کړي الله پاک، ان د دې خبرې یطهر قلوبهم، چې پاک کی زړونه د دوی د کفر او شرک او منافقت نه. ځکه منافقانو ځان د پاره منافقت خوښ کړو، او يهوديانو ځان د پاره هم دغه کفر او شرک او گمراهي خوښه کړې و، نو الله پاک د هغې د زړونو نه هغه منافقت لرې نه کو، د هغې د زړونو نه هغه کفر او شرک هغه ګندګي ترې نه لرې نه کړله. لهم فی الدنیا، شته د دوی د پاره په دنیا کې خزي، ذلت او رسوایی. نو عبدالله ابن سوریه او د هغه ملګري یهودیان هغې د خلقو په وړاندې ذلیل او رسوا شو، ځکه په دغه مجلس کې مسلمانان هم ناستو، د هغې په وړاندې هم رسوا شو، د خپلو یهودیانو په وړاندې هم رسوا شو، او عام کافران مشرکان هم په دې مجلس کې ناستو، او منافقان هم ناستو، نو د ټولو په وړاندې هغې رسوا او ذلیل شو، نو د دنیا ذلت او رسوایی ده.
ولهم فی الاخرته او شته د دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم ډیر لوی عذاب. په دنیا کې هم ذلیل او خوار شو، آخرت کې به هم ذلیل او رسوا شي، لوی لوی عذابونه د جهنم به ورته ملاویږي. یحرفون الکلمه دی بدلی الفاظ او کلمات د تورات من بعد مواضعه رست د خپل موقع او محلنا. یقولون وایدا یهودیان ان اوتیتم هذا کچری درکړی شي تاسو ته دا فیصله چې هغه زمون په حق کې وي او آسان وي فخذوه نو هغه واخلې هغه قبول کې و ان لم تؤتوه او کچری در نکړی شي تاسو ته دا آسان فیصله بلکې سخت فیصله وورولې شي فاحذرون بیا تزان بچ کې می منه. ومن يرد الله فتنته او هغه څوک چې الله پاک داغه د گمراه کولو اراده وکي فلن تملك له نو هرگز به اختیار اون لري د هغه د پاره من الله د الله په وړاندې شیئا د سسیزو چې تورته هدایت وکي. اولئک الذین دا اغه خلق دی لم یرید الله چې الله پاک اراده نه کړی د دوی د پاره ایطهر قلوبهم دا چې پاک کی زړونه د دوی لهم فی الدنیا اشتد د دوی د پاره په دنیا کې خزي ذلت او رسوایی ولهم فی الاخرته او وی بد دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اکرام خان په حق کې دعا وکړئ الله پاک کامل مغفرت او بخنه نصیب وګرځي، قبر د جنت الفردوس ته باغچونه یو عظیم الشان باغچه وګرځي، د قبر د برزخ او د آخرت ټول منازل په آسان کې بلند بلند ترین درجات د آخرت نصیب وګرځي. غمزده خاندان ته د صبر جمیل توفیق ورکړي، د مرحوم فیوزات برکات په ټول خاندان باندې جاری او ساری وساتي. تاسو زمونږ سمرا مشران کشران نارینه زنانه لوی واړه وفات شوي دي، والدین وفات شوي، بیبیانې بچي رونه خویندې رشتہ داران دوستان گاونډیان وفات شوي دي. د تمام امت مسلمه سمره انسانان پیریان تر دې وخت پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي. الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخنه نصیب وګرځي، د ټولو قبرونه د جنت الفردوس عظیم الشان باغچې وګرځي، د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي. دغه مشرانو فیوزات برکات موږ ټولو باندې جاری او ساری وساتي. د فلسطین شهدا په دعا کې یاد کړي، الله پاک د هغوی د شهادت بلند بلند ترین درجات نصیب وګرځي، د هغوی د قربانو د هغوی د شهادتونو په نتیجه کې الله پاک مسجد اقصی بیت المقدس د یهودیانو د اسرائیلو د تسلط او د قبضې نه آزاد کړي. د حماس مجاهدینو سره الله پاک پوره امداد شامل حال وګرځي، تاریخي فتح او کامیابی ورته ورکړي، د هغوی دشمنانو ته تاریخي ذلت والا رسوایی والا شکست ورلور کی. الله پاک داغي په خپل منځ کې دغه يهوديان او اسرائیل به اتفاقی پیدا کی، داغي د اتحاد او اتفاق په به اتفاقی باندې بدل کی، یو بل سره په جنگ کې او داغي جنگي اسلحه الله پاک مسلمانانو ته په مال غنیمت کې ورکی، او د محمد مجاهدینو ته الله پاک داغي حوصله او د هغي اراده نورم بلند کی او فتح او کامیابی ورته ورکی. زمونږ د دعاګانې داغي په حق کې قبول او منظور وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمته.